السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې روغ جوړ سوکاله اوسئ. ګرانو زده کوونکو، نن راځو یو نوې زده کړې سره، نوې عادت سره او نوې پاڼې سره. ګرانو زده کوونکو، څنګه چې موږ خپله تېره زده کړه د دریم عدد زده کړه وکړه او هغې کې د کتاب 12مه پاڼه ستاسو کورنۍ دنده وه. انشاءالله چې ټولو ترسره کړي او غیر له هغې کورنۍ دندې نه تاسو نور هم یو صفحه او دوه صفحې دوه پاڼې تاسو لیکلي وي. ګرانو زده کوونکو، راځئ چې یو لنډ تکرار د خپلو تیر شویو زده کړو باندې وکړو. ګرانو زده کوونکو، د کتاب په 14مه پاڼه کې تاسو دلته څو انځورونه ګورئ، خو دې انځورونو کې ګرانو زده کوونکو تاسو څه لرئ؟ مختلفه شیان لرئ، لکه یو کې ډېر، یو کې لږ، ټول یو برابر نه دي. راځئ چې بیرته یې سره یو ځای حساب کړو او وګورو چې کم ډېر دي کم لږ. په دې راتلونکي په دې نوې زده کړه کې تاسو نه یوازې یو نوی عدد بلکې تاسو کولی شئ چې د لږ شیانو او د ډېرو شیانو توپیر سره وکړئ. ګرانو زده کوونکو، راځئ چې یو ځای سره حل کړو. ګرانو، تاسو ګورئ چې په لومړنۍ انځور کې موږ 3 قلمونه لرو او 3 د رنګ بوتلونه. دا د هغه رنګ بوتلونه دي چې موږ یې د قلم دپاره کاروو. دلته که دا هر یو سره یو ځای کړو، هر یو نه یو خط وباسو بلته، ګورو چې موږ 3 قلمه لرو او هر یو قلم دپاره موږ یو دانه د رنګ بوتل لرو. ښه ګرانو، دلته هم موږ 3 زده کوونکي لرو او هر یو دپاره موږ 3 کتابونه هم لرو. راځئ چې سره یو ځای وشمیرو، لکه 1 2 3. دلته هم 1 2 او 3، یعنی چې هر یو زده کوونکي ته یو کتاب رسیږي. راځئ چې دلته بیا هم وګورو چې هر یو چاته یو قلم، لکه دلته یو نجونې ده او دا هم زده کوونکې ده، هر یو ته موږ یو قلم لرو که نه؟ دلته راځئ چې دا وشمیرو، 1 2 3. قلمونه څو دانې دي؟ 1 2 او 3. دې ځینه خپل پنسلونه راواخلئ او کولی شئ چې د زده کوونکي نه قلم ته یو خط وباسئ چې دواړه چې شي دي مساوي دي، لکه 3 قلمه او 3 زده کوونکي. همدغسې دلته 3 خرګوشونه دي او دلته 3 هم ګازرې، لکه 1. اوس تاسو په حساب ماشاءالله پوهیږئ څو دانې دي؟ 1. آفرین. 2 3. لکه هر یو خرګوش ته چې یو ګازره رسیږي. آفرین. ښه ګرانو، راځو بل انځور ته. دلته موږ ګورو 3 هلکان دي، دوی هم زده کوونکي دي. ښه ګرانو، دلته څو مڼې لرو؟ دا څو دانې دي؟ 1 2. آفرین. ښه، زده کوونکي 3 دي او مڼې 2. که دې نه دې ته خط وباسو، څه دی؟ دا یو مڼه د دې، یوه مڼه هم د دې. که دې نه خط وباسو، دلته موږ هیڅ شی نه لرو. ښه، اوس ګورو دام حسابو او دام. 1 2 3. 3 څه رقم لیکل کېدل؟ 1 خانه، 2 خانې او کش. ښه، دا څو دانې دي؟ 1 2. اوس ګرانو، تاسو یې وایئ چې مڼې ډېرې دي که زده کوونکي؟ آفرین، زده کوونکي، ځکه مڼې کمې دي، یو زده کوونکي ته ونه رسېدله مڼه. دلته هم موږ 3 چترۍ لرو او 2 هلکان دي. یوه چترۍ دې هلک ته رسیږي، یوه هم دې ته. دلته یوه چترۍ اضافه شوه، 3 چترۍګانې لرو او 2 څو دي؟ هلکان. ښه، تاسو اوس په دې پوهیږئ چې څنګه 1 ولیکئ، څنګه 2 ولیکئ. د هغې د طریقه ما تاسو ته ښودلې وه چې کولی شئ ټکي کیږدئ، کولی شئ په هغې باندې
بیرته خط کش کوي، ټکي سره یو ځای کوي او هماغه عدد چې غواړئ هغه ولیکئ. ښه ګرانو زده کوونکو، نننۍ زموږ نوې زده کړه د کوم عدد ده؟ موږ اول خلاص کړی و، دویم خلاص و، نن راځو څلورم عدد ته. دا هم د څلور عدد دی. څلور څنګه لیکل کیږي؟ دا د څلورو انځور دی. څنګه لیکل کیږي په حروفو؟ څ، لام، واو، ر، څلور. ښه ګرانو، اوس دلته د دې حساب هم غواړو پوه شو چې څلور څه رقمي څومره شیانو ته موږ څلور ویلی شو. دلته راځئ چې دا شمیر سره یو ځای وکړو. که دلته زه دا ډکې ولرم، دا څو دانې دي؟ تاسو یې راسره یو ځای وشمېرئ. یو، آفرین، آفرین، او دا هم اخرنی څلور. ځکه په یو تاسو پوهیږئ، دوه هم تاسو لوستلي وو او درې هم تاسو پوهېدلی چې درې شیان چې کله یې د دوو نه یو دانه زیات دي هغې ته څه شوی؟ درې. او دا هم څلور. ښه ګرانو، دا ما څنګه چې تاسو سره مخکې مې ویلې چې تاسو کور کې هر شی کولی شئ چې حساب وکړئ. که تاسو چېرته د لوبو شیان لرئ لکه یو، آفرین، دوه، درې او څلور، دا چې دي دې کې تاسو خپل حساب کولی شئ. موږ څو دانې د لوبو وسایل لرو؟ څلور. آفرین. ښه ګرانو، راځئ چې خپل د کتاب 14مې پاڼې ته لاړ شو او د څلورم عدد لږ نور هم ښه وپېژنو. ښه ګرانو، زموږ څلورم لوست د څلورم عدد دی. دلته د څلورم لیکنه او هم لوستنه یادو. دلته بیا هم لکه د تیر شویو زده کړو غوندې تاسو ګورئ چې د هر یو څلور مخکې موږ څلور انځورونه لرو. انځورونه لکه څلور چوکۍ، لکه څلور مڼې، لکه څلور کلیګانې، څلور قلمونه او څلور چاینکي او هم څلور قلفونه. که تاسو هم راسره یو ځای وشمېرئ، ګورئ چې دا څو دي؟ څلور. یو، دوه، درې، څلور. دلته یو، دوه، درې، څلور. ښه ګرانو، که زه دلته دا قلم کېږدم څو مڼې دي؟ درې. که درېو سره یو بل هم زیات شي څه کېږي؟ څلور. آفرین. ښه، که دلته اوس دا قلمونه دې باندې زه کېږدم، دا څو قلمه دي؟ یو، بلم دوه. که دا ایسته کړم دلته دریم او څلورم. یعنی تاسو ګورئ چې په هر یو انځور کې موږ څلور شیان لرو. لکه تاسو په خپل ګوتو هم حسابولی شئ. راځئ چې دا انځور وګورئ. تاسو کله چې خپل څلور ګوتې قط کړئ یوه پاتې شوه، یوه ګوته. ښه، دا څو شوې؟ آفرین. آفرین. اوس تاسو په دې پوهیږئ. او د اخرنۍ څلور. آفرین ګرانو زده کوونکو، دا څو دي؟ څلور. یوه ګوته یې قط کړې ده او موږ دلته څو لرو؟ څلور ګوتې لرو. ښه ګرانو، دلته اوس تاسو کولی شئ چې نور شیان هم ورسره څه کوئ؟ حساب کړئ. لکه څو مارکره دي؟ یو، دوه، درې او دا هم څلور. راځئ ګرانو چې اوس د لیکنې په طریقه پوه شو چې څنګه موږ د څلورم عدد لیکو. ښه ګرانو، موږ د اول عدد لیکنه زده کړې وه، دویم، درېیم او اوس هم څلورم. ښه ګرانو، اوس راځئ څلورم عدد شکل تاسو ولیده چې په دې طریقه لیکل کېږي. اوس بیا هم ستاسو د اسانتیاو دپاره کولی شو چې بعضې نښې کېږدو او دا نښې سره یو ځای کړو. دا څو شوې؟ د څلورم عدد. ډېر اسانه دی، ډېر په اسانه طریقه تاسو کولی شئ څلورم عدد ولیکئ. که تاسو نښې کېده انشاءالله چې هیڅ ستونزه به نه وي. ستاسو کورنۍ دنده دا ده چې بیا هم خپلو کتابچو کې تمرین وکئ او د څلورم عدد
یو صفحه ولیکئ. تر راتلونکي زده کړې پورې په لوی الله مو سپارم. ښه ورځ ولرئ.